بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو، نن هم یو ځل بیا وغوښتل چې دغه یو نرسري درته وښیو او په دې کې د اوبو سیستم تاسو وګورئ چې دغه د نرسري موقعیت چې دی ننګرهار ولایت په جلال آباد کې ده. نرسري ټوله په جال کې بنده ده او د اوبو سیستم چې دی اوورهیډ سپرینکلر اریګیشن دی. نو دې ته بیا ورننوځو. نو صرف د میخانیکاتو دغه هم درته ښیم چې څنګه دا کار کوي. هغه سر کې که چېرې تاسو وګورئ یوه څاه ورته ویستل شوې ده او د دې څاه نه پایپونه چې دی د ځمکې لاندې راتېر شوي دي او د نرسري هغه بل سر کې پایپونه دي. دې پایپونو نه بیا واړه پایپونه تېر شوي دي او په دې واړو پایپونو کې دا سپرینکلر یې لګېدلي دي. دلته که چېرې تاسو د سپرینکلرو ته وګورئ چې باران غوندې کوي، نو یعنې دې ته هغه باراني سیستم وایي. او په نرسري کې دغه کوم بوټي چې دي دا د مالټو بوټي دي. که څه هم نن هوا لږه سړه هم ده او پکې لمدېږم، خو ستاسو دپاره چې دا سیستم وګورئ. دلته ځینې ملګري بیا دا پوښتنه کوي چې دا په برق تاویږي که دا په خپله په همدې د اوبو په زور تاویږي. نو دغه یو شی باید ووایو چې دا سپرینکلر چې دي دا د اوبو په زور تاویږي. د ګل ماما دا خلاص که دا یو دانه چې په دې کې د اوبو فشار هم خلک وګوري. نو که چېرې تاسو وګورئ په دې پایپونو کې چې په کوم فشار اوبه راځي هغه تقریبا په دغه فشار اوبه دي دوی. نو دا سپرینکلر د اوبو په فشار باندې تاویږي. اوس به تاسو وګورئ چې اوبه بېرته پرې بندوو تر څو دغه باقي ویډیو موږ په سهولت سره وکړی شو. نو اوبه بندې شوې. تاسو که چېرې دغه سپرینکلر ته وګورئ صرف پلاستیکي سپرینکلر دي او د اوبو په زور باندې کله چې د اوبو فشار راځي نو دا تاویږي، دا اوبه شیندي. دې سره دغه وزن دی چې دا پایپ خوځېدو ته نه پرېږدي. او پاس چې دی لیټرل پایپ دی، یعنې هغه جانبي پایپ دی او په دې کې دا د فوارې خپل پایپ چې دی هلته کنیکټر لري او د دې په ذریعه نښتي. په نرسري کې چې دي بوټي د لیمو او د مالټې دي، خو دغه سر کې بوټي مالټه ده. ګل ماما ته وګوره کوم بوټی پکې راځي که چې دغه معلوم شي دغه سایز او اندازه. نو بوټي پکې ماشاءالله ډېر صحتمند او پاک سوتره، چون د ماحول ورته داسې ساتل شوی ده چې دې ته حشرات په اسانۍ نشي راننوتی. او بل ته د بوټو غذایي رژیم چې دی دوی ته لکه په کافي اندازه سره ورکول کېږي او په منظم شکل دې ته اوبه رسیږي. زه تاسو د سیستم هغه بله برخه هم ښیم چې تاسو د ویډیو کې ما وویلې مخکې چې د دې جانبي دغه چې دي پایپونه هلته د یو مین پایپ نه راغلي دي. نو زه دغلته باید په یو قطار کې ځان ته لاره پیدا کړم، چون بوټي ماشاءالله غټ شوي دي. او دلته که چېرې تاسو وګورئ هغه د څاه نه چې کوم پایپ راغلی دی هغه دغلته د دې نرسري په دې یو اړخ کې دی او د دې ځینې بیا دلته ورته والونه هم لګېدلي دي. یعنې کله کله موږ کولی شو چې په نرسري کې مثلا یو څو قطارو باندې اوبه بندې کړو، په توی خوشي کړو، او داسې هم کولی شو چې په عین حال کې ټولې نرسري ته اوبه ورشي. او د دې ځینې بیا دغه جانبي پایپ چې دی په دا رقم تللی دی او په هرو 3 مترو کې یو سپرینکلر لګېدلی دی. دغه سپرینکلر دي، دغه سپرینکلر بیا یو بل ته زیګزاګ لګېدلي دي تر څو د نرسري ټولې برخې ته په کافي اندازه اوبه ورسیږي. ښه، دلته که چېرې تاسو دغه بوټي ته وګورئ یعنې تقریبا د متر 1.5 متر نه غټ شوي دي. او د دغه بوټو باقي پروسه هم تاسو ته ښیو چې دغه بوټي څنګه پیوندېږي، هغه بزغلی څرخ هم ورته روزل کېږي. که څه هم دغه ویډیو به ډېره لنډه وي، انشاءالله په راتلونکي کې بیا په دې هره موضوع باندې همدا د سپرینکلر اوبخور سیستم باندې م یو مکمله ویډیو باید جوړه کړو تر څو ټول خلک پرې پوه شي. او همدارنګه د پیوندونو باندې خو ویډیو جوړه کړې ده او د بزغلي روزلو، د میوې نه تخم ویستلو، په دغه ټولو پروسو باندې انشاءالله چې جلا جلا نورو ویډیوګانو ته پلان لرو چې په دې باندې ویډیو پروګرامونه جوړ کړو تر څو لیدونکي ترې نه په اسانۍ سره استفاده وکړي. ښه، دا زموږ د نرسري یوه بله برخه ده چې دلته تاسې کوم دغه بوټي چې ګورئ دا روټ سټاک دی، یعنې نیله بوټي دي او دا اوس پیوند شوي دي. د دې نرسري د اوبو سیستم چې دی هماغه د سپرینکلر سیستم دی او دې ته هم دلته والونه لګېدلي دي او هر یو کولی شو چې جدا جدا هر قطار ته اوبه خوشي کړو یا بند یې کړو پرې.
نو دلته که چیرې تاسو وګورئ په دغه رکساکونو کې اوس هم پیوند لګولی تقریبا یو 15 ورځې کېږي چې په دې کې پیوند لګېدلی او دا د پیوند د لګېدو دغه هم درته ښیم چې په کومه ساحه کې پیوند لګېږي او دې نرسري کې مې یو څه بوټي لرو چې هغه لکه خرڅ او دغه ته اماده دي انتقال ته چې د نرسري نه باید جګ شي نو راځو دلته یو څه بوټي درته ښیو چې دا پیوند شوي دي تر څو ځینې دوستان پوه شي چې د مالټې یو بوټی څه رقم تولیدېږي دغه ټوله پروسه به انشاءالله چې په دغه ویډیو کې داسې په لنډ ډول باندې درته تشریح کوو بیا باقي له خیره سره په دې باندې نور پروګرامونه جوړوو چې یو څه تفصیلي معلومات هم ورکړی شي دې خوا ته ځکه راغلو چې دغه قطارونو کې اول پیوندونه په دغه طرف کې لګېدلي وو دلته که چیرې دغه بوټي ته موږ او تاسې وګورو دا چې دي پیوند شوي دي نو د بوټي نه تقریبا دغسې یو 20 سانتي یا 15 سانتي پورته په دې ځایونو کې د دې پیوند لګېږي که چیرې موږ وګورو دغه بوټی په دغه ساحه کې پیوند شوی دی لکه دغه بوټی نارنج دی دا کوم بوټی چې اوس کېنول شوی دی دغه خپله بوټی نارنج دی او په دې کې د مالټې زخه پکې پیوند شوی دی او کله چې دغه زخه په پسرلي کې راشنه شي نو بیا دغه بوټی چې دی په دغه نقطه کې مکمل قطع کوو او دغه زخه خپل حرکت کوي نو بیا د هغې نه وروسته دغه بوټي ته موږ پیوندي نیالګی یا د مالټې بوټی به ورته وایو وروسته نو چې لاندې پایه یې نارنجي او د پاسه پرې د مالټې زخه پیوند شوي د دې نه علاوه چې دغه بزغلی کرل کېږي هغه ته م ورځو دا بزغلی به هم تاسو وګورئ یو شی بل چې هم دلته بیا تشریح کومه دغه خلطې چې کله موږ د خاورو نه ډکې کړو نو په پسرلي کې دې ته بزغلی را انتقالوو لکه واړه واړه د نارنجو نیالګي تقریبا دغه د ګوتې 2 بندو یا 3 بندو په اندازې هغه دلته کېنو هغه دغه د سنبلې او میزان په میاشت کې دې اندازې ته رسیږي بیا دلته پې پیوند لګو او پیوند نه وروسته دا بیا په پسرلي کې قطع کېږي او پیوند حرکت کوي نو کوم بوټی چې موږ پیوندو او د نرسري نه وځي باغ ته انتقالېږي نو د دې موږ سره په نرسري کې تقریبا 2 کاله په نرسري کې پوره کېږي یعنې یو بوټی موږ 2 کاله دلته روزو او د هغې نه وروسته بیا د باغدارانو ته ورکول کېږي یا باغ ته انتقالېږي دا بوټی اوس راځو په هغه ساحه کې موږ د بزغلي مچولي دي لکه تخم هم کرلی هغه هم در باندې ګورو دغه ساحه یا دغه ټوټه ځمکه چې تاسو ګورئ په دې کې موږ د بزغلي دپاره دغسې پشتې جوړو او دغه تخم چې دی په پشتو کرو نو په دې کې په قطار قطار باندې تخم کرل کېږي چې په دې هره پشته کې 4 قطاره تخم کرل کېږي او بیا دغسې په پلاستیک باندې پټو چون ژمی پرې را روان دی نو موږ غواړو چې دغه بزغلی یا دا تخم باید راشین شي په بزغلي واوړي دلته چې کله دغه بزغلی بیا راشین شي بیا په پسرلي کې دا د دې ځای نه راخلو او هغه خلطو ته انتقالو بیا نوره پروسه خو مې درته مخکې تشریح کړه چې کله خلطو ته انتقال شي یو کال پې خواري کوو هغه لویږي بیا پیوندېږي بیا چې کله پیوند شو یو کال بیا نور پې زحمت وباسو نو بیا هغه بوټی چې دی لکه باغونو ته انتقالېږي نو دا داسې یو لنډه غوندې معلوماتي ویډیو انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې په دې هره پروسه به بیا داسې یو تفصیلي ویډیو بیا جوړوو اوبه ځکه امکانه ده چې یو دفعه ولګېږي بیا